سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، زه جاوید صافی یو ځل بیا ستاسې په چوپړ کې یم. د نن ورځې ښه خبر د کورنیو د غړو راوستلو لپاره چې هغه د نن دوشنبه د آلمان یا د جرمني د بهرنیو چارو وزارت چې دا هغه اعلان وکړ چې موږ به د هغه کورنیو دپاره چې هغه د خپلو فامیل غړو دپاره ویزې هغه کړي انترا کړي دي یا هلته اپلایګانې کړي دي په سفارتونو کې، نو د هغې دپاره به موږ یو نوی ویب سایټ پرانیزو او هغې کولی شي چې بیا په آنلاین ډول باندې د ویزو غوښتنه وکړي، هغه خپل څه اسناد هلته پرېږدي یا هغه څه ورقې چې دي هغه هلته ډکې کړي او هغې به ورته د ویزو زر هغه ورکړي، ویزې به ورکړي ورته د آنلاین ډول باندې. خو مهمه دا ده، اړینه دا ده چې باید په ګاونډیو هیوادونو کې چې تاسې په کوم ځای کې اپلای کړي یا کوم ځای ته نږدې یاستئ په کوم سفارتونو ته، نو تاسې به هلته خپل ماشومانو سره یو ځای ځئ، لکه هغه کوم د کورنۍ غړي چې هلته دي هغوی به هلته ورځي، د ماشومانو ګوتې به اخلي تې، لکه که ښځی هلته وي بچیان هلته وي نو د هغوی ټولو ګوتې ضروري دي چې ګوتې واخلي. هغې نه وروسته بیا نور هیڅ شته اړتیا نشته ده، خالي هغه کومې روپۍ چې دي هلته که پیسو تحویلول و پیسې به تحویلې کوئ، نور به خپلې ویزې آنلاین واخلئ، هغه به پرنټ کوئ او په خپلو هغه باندې به یې ولګوئ دا پاسپورټونو باندې، نور به ټکټونه واخلئ او جرمني ته به راځئ. نو دا د نن ورځې خبر و چې د آلمان د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی ده. نو که ویډیو مو خوښه سوي نو هیله ده چې له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ او هیله ده چې زما چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، نو د راتلونکو نورو معلوماتو دپاره ما هم وڅارئ در سره. که کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې لاندې په کمنټ کې راڅخه وکوئ، زه به د کره معلوماتو په بنسټ تاسو ته ځوابونه را پیدا کړم. تر بیا مو په الله سپارمه. الله مو مل شه.